پیروز کاکا ستړی مشي جوړ په خیر څنګه یې ښه دا وړی د کوم ځای نه راوړل دا هغه تچرک راغلی یم د سیالو پې او په قطار کې ورته راوا مې غسته دي نه ډېر په کشوګي یو کار وکړه پیروز کاکا دا مال راکه ته به ځان نه نور راولې ته سپین ږیری تا ته درکوي موږ له خو وړه نه راکوې دا 3 ورځې وشوې چې وړه م نشته دی زمونږ خپله 3 ورځې وشوې چې ګرد جوړه نه کور کې ځه او راځه ځه او راځه نن راشه او سبا راشه او زه دا تا نه درکوم دا تا ته انصاف کاږي مانه مسلمانه ګوره پیروز کاکا دونه زم ظالم نه یم 10 کیلو وړه دي 15 ستا او 15 زما به هم کار وشي او ستا به هم کار وشي هسې خوندکو 15 ستا او 15 زما ګرانه ګراني ده خلک خپل ورور ته ورنه ورکوي تا سره نه مې کوم مله چې دا ورځ کوم او دې سر دې راته راواچو ګزار مه کوه ګزار مه کوه زه درته یم ما خو درته سمه خبره وکړه نو خیر دی خو دا وړه دي نیمې که مسلماني ده که څنګه چې په دې سپینه ګیره ته ودرېدی شم قطار کې نو مولا دې سټې وټې که خو لا ته راوړه نو خو دا ته مې ویې چې د سپین ګیرو خاطر کې موږ ته نه راکوې وړه که نه ورک شه زمانه ماغزه خرابېده سړي ځه مړه خدای دې راکړي نه به خورو وړه به نه خورو وریجې به خوټ کوو او خورو به او یار ګلیا نواز دې واورېدو یو خو د دې پلار نه 2 سپېږمو ته راغلی یم بس بل څه کار یې نشته دی یا خو وله ګټه وراوړه او کنډیوال یې را سره ولیدو خو یا مې کوم مېلمه راوست هو بس اسمان یې راکوز کړی ته خفه نه شي یار ستا دا چې په ما خر شو او زه ورځم دا دې اوازونه کوي صحیح ده که د هغې زه بیا ځان سره دروړم حجرې ته چې بل به دروړم نه بس خیر وي زه بیا ګپ لګو ځه ځه الله دې مخ دې ظالمانو ته وګوره موږ پې ځان مړ کړو د مال راکړه نیمه کیلو ته واړه نیم مال راکړه ظالمانو اوس موږ پې ځان ته واړې سرکاري وړه اخیستل ظالمه سم سپوږمۍ ته ختل دي چې اسانه کار دی خو که نه موږ ځان را پیدا کړو اوس ورته ټپې او ګانې مې جانانه اوس پکې واچو ګرم ګرم چنېلونه دا څنګه چلې دي میدان نه دي چې دوړې ویستې دوړې خیر خو نه چلته دي ورو په چې ته هم ځانې مقصد مشکل مې تا ته وړه را پیدا دوړې به دې نه وباسي ښه دې وکړه چې را دې وړه که نه او نه دا تا ته چې ما دا چغې وایي خیر ګلیا ته چېرته تلې دا مېلمه راغلی و نجیب هغه سره ناست وم خو رالم دله که نه نه ته شرمېږې نه چې زه په دې سپینه ګیره تللی یم او قطار کې وړه راوړم او ما لا راولي نه دي او تا ورته مېلمانه بار کېنولي نو د مېلمنو کېنوم نن نه پس که د مېلمه راوستې په مېلمه باندې خرچې کېږي ښه او د ګچه وچه خو تاسې دادا غریب خو چې مې ونه سکولو که نه ولې دې د مېلمه سره زړه چوي او هغه لا دا مې ویلي چې زه به د کور نه چای راوړم او تاسو یې را سره دلته وسکئ خو راولې به دې ویې که نه مسلمانه ما هم اوړه راوړستلې یم دواړه به څښلې څنګه دې پردي چې نه پرلت والی چې خپل یې د نه زه وسکي نو به بیا مړه مرګونه کې اسمان راغورځې په خپل چې باندې خرچه راځي که نه ته دومره نه پوهېږې بس خرچې ته نه چې خرچه راځي هر یو شي باندې ستا خرچه راځي ما څه ته اوس مېږې د 20 روپۍ ګټه سر نه بسې او ما کوټه خساس چې دې راوړي نه وو که نه دلته پټکۍ چې ما باندې ګټه وده کړه دې وویل څو دې راله خراب کړو یو خو ستړی ستومانه رالم او بلې تا سره هم لانجې یو کونجې کوو یو خو دې ګرانۍ د راسه 2 سپېږمو ته راغلي یو بل دې د راسه دې 2 سپېږمو ته راغلي په سر هم درد شو خدایانو ودرېږه زه خو یم دا ښودلی وو چا نه به پوښتنه وکړو چې د پیروز چا نه پوښتنه کې دا سور ډاګ دی دلته څوک شته چې پوښتنه دې وکړي داسې اخوا دېخوا نظر واچوه که څوک په نظر راشي هغې نه کاکا ناست دی خشاک ګیلاس وی راځه چې همدې نه پوښتنه وکړو راځه لاس پجاوه که نه السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام په خیر راغئ یو پوښتنه درنه کومه کاکا چوک وکړه دلته د پیروز خان کاکا کور چېرته دی کوم پیروز خان ستاسو دې کلي کې دی ولې نه دی هغه پلار او زوی چې دي غریبانان دا لکه چې مېلمانه دي ښه مستلمنې چې وروتۍ د پاسه ملکر شه ورته په ټپه کاکا دا د ځان سره دې پټ څه ویلې لګیا وي ما ځان سره دا ویلي چې د هغه پلار چې دی که نه کوم نوم تاسو واخیستو زه خو یې نوم هم نه پیروز خان هغه تللی دی تبلیغ ته او زوی چې دی سهار وختي کار ته ځي او ماسخوتن ډېر راځي نو تاسو به ورسره څنګه میلاو شئ داسې خبره مې کوله نو څه کوو اوس بس زه ټیک ته
بیا به ورپسې راشو چې اوس کور کې نشته دی نو او نو زه چې ځو زه لاړو کاکا د خدای په امان سلام علیکم. د الله په امان د الله په زیاده امان عمل شي ماما یو چې ورته راغلی پاکه یاره نجیبه ته خو په هغه ورځ لاړې خو زه خو پلار هغه ځاته ووالم که نه دا سترګې م راباندې ته کش نه کړې وه دا او کنه یا مړه دا ستا پلار هم ډېره ناجیزه کوي مړه دومره شومتوب هم نه وي په کار چې مېلمه مه راوله او دا مه کوه بس څه ورسره وکړو پلار هم دی نو مړه بس څه نشو کولی که نه یار السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علیکم خیر خو وکړه خیر ولا هغه پیروز کاکا پسې راغلی و په هغه کور کې نه و نو بس روان یې داسې زموږ وایي چې بیا به ورپسې راشو کوم پیروز کاکا د پیروز کاکا تپوس هم کولو په لار کې راته یو بابا ویلې وایي هغه تللی تبلیغ ته نو بس موږ ویل چې زه بیا به ورپسې راشو ښه پیروز کاکا یا دی او که نه هغه خو زما پلار دی او دا ته چا ویلي چې تبلیغ ته تللی کور کې دی ها ته یې ارګولې نو او که نه خو بیا خو زموږ پیروز کاکا سره کار دی که نه بس چې کار دی دی راځئ چې ورشو کور کې ناست دی ځئ چې ځو راځئ راځئ هلکه راځئ راځئ مېلمنو کښېنئ راځئ کښېنئ راځئ تاسو کښېنئ زه پلار مې ګورم ښه صحیح ده بس مېلمنو خیر خو څه کار هم دی ورسره خیر دی بس لږ معمولي شان کار ورسره و نو ځکه راغلي دا اوبه اوس کوي پلار مې بار تللی دی اوس به راشي ښه ها راوړه وایي لکه چې پردي کور ته راغلی وه پام مې نه و دادا پردی کور نه دی خپل دی راځه چې دا خلک پکې پردي ناست وو دادا دا مېلمانه دي کلي کې ګرځېده ستا تپوس یې کولو را مې وسته ډېرې ته السلام علیکم دا مېلمانه دي او دا څه شی دی بس ګورې نه او همده سره به ناست دي د تک کار دام نه دی او تم نه دادا نوم دې راباندې یارخان ایښی دی او د یارانو سره خو مې د سره نه پرېږدي نو دوست خو نه دی چې ستا باندې یارخان نوم ما کېښودو بس یارانې پکې لږ کار روزګار هم خلک دا ما ته خو ځایه د سترګو پلار دی دی یار دا سترګې مې ستا چشمې مې بیا اچولې دي ښه دا ستا پلار دی او که نه د مسلمان نه خو موږ هلته پوښتنه وکړه چې د پیروز کاکا کور چېرته دی ده خو راته ویل چې هغه تبلیغ ته تللی دی او زوی سار ځي او ماښام راځي د کار نه منکر شو راته ځان یې راله بلکل نه ښود ما ورته بل پیروزی یادو هغه تبلیغ ته تللی دی که نه او زوی چې دی لشکه چلی د شپې ناوخته راځي ما چې نه ځان نه دی پټ کړی ما سړي هسې لګېږي بزه خیر دی تاسو کښېنئ تاسو کښېنئ زه چای راوړم کښېنئ نه 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 چې او حاجت نشته دی بس چې څه کې چې راوړي دومره راغلي یاست اوس خو به چای څښئ زه یم پرېښی به دی و چې مسلمان نیش کې که نه همداسې ورپسې دا ښه دی سکرې بې لاره کې یا به بې ناوخته کښېنئ خدای دې مسلمان ګوره کاکا په مېلمه مه خفه کېږه هر یو مېلمه چې چېرته ځي ځان سره خپل نصیب وړي نو کومه دی تاسو خو تش تور راغی یو تحفه دې هم ځان سره رانه وړه مېلمه چې چېرته ځي نصیب خپل وي یا کاکا مېلمه خو د الله رحمت دی چې چا کر مېلمه لاړو دا د الله رحمت دی دنه غټه توفه بله شته رحمت خو ښه شی دی خو دا ګراني هم ځان ته سوی ښه دې نه لکه چې خبر نه یې کاکا ابراهیم علیه السلام چې و که نه هغې به د مېلمه ډېر قدر کوو د مېلمه نه به بغیر ډوډۍ نه خوړه او بل دا سنت دی سنت طریقه ده او که نه او کاکا بله دا خبره چې ته خو ځان خبر که چې دا مېلمه څله راغلی تا خو موږ نه ځان پټو که نه موږ له چا ویلو چې په دې کلي کې پیروز کاکا اوسېږي او غریب دی ډېر زیات موږ د زکات پیسې راوړې وي په دې کې نو موږ درله دا درکولې او که نه موږ دې خبرې له راغلي سره ټوکې کولې ما خفه دې شي ښه نه هېڅ او خبره دوی بل چا د سنت خبره وکړه چې دا سنت طریقه ده که نه نو دا خبره رامن ډېره ښه ولګېده او ته خفه کېږه ما نیوال مې او بل داسې کار دی که نه چې دا سنت به موږ تر مرګه پورې ژوندی ساتو شاباسي آفرین بچی اول به چای راوړي د خیره سره او بیا به ډوډۍ راوړي او بس زه بیا هم دې سره وخورم آفرین په پیر دې رحمت شوی یم بلکل صحیح خبره دې او ته وکړه خفه دی چې ښه نه نه او پیسې دا ډېرې دي که لږې دي بس تا برخه ده را سره که ډېرې دي او که لږې دي ستا کار پې کېږي کوچې ته راشو ډوډۍ به وخورو اوس هغه دی پوه شو اوس پوه شو سړی سنت طریقه ژوندی کوي نه نږدې ولیدې ځکه
نه یو خو نقدیم دی او بل د سنتو نه خبر او شو. سنت ما راځي چې سنت او باندې کنه راځي. ځای چې ځو سنت ځای چې ځو